زينة بزم محفل زعماء ملة إسلامية مقتدر حضرات علماء إكرام طلباء عزام حفاظ إكرام زمون دطول مزبان المكرم جناب حارت مولانا قاری عشق اللہ سے دریکلی اولاد کی غیور پختنو پدین اسلام بانے میانو مسلمانان ورونو اللہ تعالی نے دا قرآن مجید دا منی دا مجلس دا دین پر فکر گرا ناستا دا قیامت با میدان دا سید الانبیاء دا امام الانبیاء دا اکرم الانبیاء دا افضل الانبیاء دا اشجع الانبیاء دا سردار المرسلین خاتم النبیین شفیع المسلمین سراج السالکین راحة العاشقین سید الورا شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى كهف الورى جميل الشيم اسمه مكتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم سيدنا وسندنا ومرشدنا وقائدنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أبداننا وطبيب قلوبنا وطبيب أمراضنا محمد رسول الله خوان دیوانکو محمد رسول اللہ چی اللہ تعالی ربان لس پیر رحمت را اووری اوائے محمد رسول اللہ چی اللہ تعالی ربان دی لس پیر دخپل علی دربارنا سلام ہوئی اوائے محمد رسول اللہ چی اللہ تعالی لس درجے پا جنت کی بلندی کی اوائے محمد رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ دا ازلد ہر غم نبی غم کی اوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دی زمان استاذ سودل تر آناستا دا خکولی پیغمبر سر دا جنت دا ناس دی سبب ہو گرو دسی جاندار شان امین ہوئے دسی امین ہوئے لکہ جنت تا چنن ہوئے جزاکم اللہ احسن الجزاء اکرم الجزاء دا اللہ لاکھ لاکھ انعامات لاکھ لاکھ احسانات لاکھ لاکھ کرمونا لاکھ لاکھ مہربانے رب کائنات دا تمام کتابون سردار کتاب دا تمام انبیاء سردار نبی دا تمام امتون کی سردار امت کی زماؤستا پیدائش کرے سردار کتاب را کرے سردار نبی را کرے رے او ادا کرم و احسان نبانی چاہو کو لگتا اللہ را ذکر ہو کئی چاہو کو امین را سر چاہو کلا محبت را سر چاہو کو وفا را سر چاہو کلا نبی صادر را بانی چاہو آچو اللہ موچی چاہتو ہوئی اللہ دا نم لگ پتی زبانی وائے کنا خلق پدی کی شرم محسوسی شرم محسوسی یو غٹ ٹیچرو دا پریمرے نچے اگا مادی سے خلقو دوئی میں دا اللہ دا نم پا زور بانی واقلے خپا زور بانی واقلے خپا خوان دے والے اگا ما سرکی ناستو ما تی استاد جدید چکی را بانی ما وہمون دو چکو خلق نیو بس اللہ نم ماغسو بس خبر ختمہ او تی میں سشے کے وی ٹیچر یا میں پا کمزے کی ویل پا پریمرے کی میں وی دا بلاز ویا میں پا پریمرے کی چی معشومان تو وی چی ایک دونا دونا و دو دونی چار سنگے ہوتا وی میں سنگے ہوتا ہوئے نوے توئے میں پزورے ہوئے کہ پسلو میں پزورے ہوئے میں شرمے کی نا جزر تایم دا اللہ نموالن پاگے تالا شرم درزی اور پا دو دونی چار بانے تالا شرم درزی لینا پتہ لے گی چی دا چار دے پر ازلہ کے پروتے ہو دا اللہ دے ازلہ نا بار دے دا اللہ دے ازلہ نا بار دے دا امت تبہی دا دا امت حلاکت دے دا امت بربادی دا کہ دین پا کار بانے منتظان شرمے دل اخکاری دا دنیا پا کار بانی منتظان خیستا و کل احکاری آگے بانی شرم نہ محسوس ہو اللہ تعالیٰ نے من پا دین بانی مین کی اللہ نے من پا اسلام بانی مین کی اللہ نے من پا قرآن بانی مین کی عرض مراکو محترم و عزیزانو سردار نبی سردار امت دا سردار کتاب بارے کے ارشاد فرمائے سردار نبی سردار امت دا سردار کتاب بارے کے ارشاد فرمائی زمان امتیانو دا اللہ بندگانو جن اللہ در کرے سا اللہ در کرے
روح الله درکړي، بدن الله درکړي، طاقت الله درکړي، قوت الله درکړي، سا الله درکړي دا، بچی الله درکړي، اولاد الله درکړي، د کور مال دولت الله درکړي دی. الله وی کریم رب او رحیم رب وی چې دا ارس ما درکړي دي، نو ستا د زندګۍ دپاره یو ضابطه حیات، یو قانون، یو آئین، یو منشور، یو دستورم الله وی ما درکړی دی چې ما پیدا کړی نو دستور ما درلېږلی، چې آئین ما درلېږلی، منشور ما درلېږلی، ضابطه حیات ما درلېږلی. که ما رب مني نو زما ضابطه حیات به مني، که ما رب مني زما منشور به مني، ما رب مني زما دستور چې ما کوم تا ته د زندګۍ درلېږلی دی دا به مني. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه اولاد د غټولو، د هغې د خصمانۍ، د هغې د تربیت، د هغې په لاره باندې راوستو دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. امام الانبیاء فرمایي ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اولاد له درې خصلتونه ورکوي، اولاد له درې خویونه ورکوي. اولاد الله درکړی دی، خصلتونه، خویونه، عادتونه راته محمد رسول الله ښودلي دي. امام الانبیاء فرمایي ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. درې خصلتونه، درې خویونه، درې ادبونه، درې طریقې، درې نهج، درې لارې محمد رسول الله راته ښودلي. اولاد له درې خویونه ورکا. اولاد الله راکړی دی، د خویونو دپاره ښودنه راته محمد رسول الله کوي، د ادب ښودنه راته محمد رسول الله کوي. اولاد الله راکو، محمد رسول الله فرمایي درې خویونه اولاد له ورکا، درې سوچونه ورکا، دوی فکرونه اولاد له ورکا. لومبی فکر، لومبی سوچ دا د پلار ذمواري ده، دا د مور ذمواري ده، دا د خاندان د مدر ذمواري ده. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي پتاسو کې هر یو مشر دی او د هر مشر نه باید هغه د خاندان د کشرانو د هغه د کومبې معلومات کېږي. د کور مشر، خاندان مشر، د کلي مشر، د علاقې مشر، الله وی پښتنه به ترې کوم. پلار مشر دی، مور مشره ده، د اولاد باره کې معلومات کېږي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته. دا نه ده چې بې مهاره دې غټ شي، دا نه ده چې بې لارې دې غټ شي، دا نه ده چې بې سوچه دې غټ شي، دا نه ده چې بې فکره دې غم شي. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. پلاره قدم هغه قدم ورته وښیه چې هغه قدم باندې د قیامت په ورځ باندې هغه ته خوشحالي میلاو شي. دلته سا او روح اخلي، چې سا او روح اخلي په دې طاقت باندې د ده ګرځېدل شپه ورځ ده. حقا لاره ورته وښیه چې کامیابي او کامراني ورته راشي. نو محمد رسول الله فرمایي ادبوا اولادکم ثلاث خصال. درې خصلتونه ورته ورکړي. لومبی خصلت، تاسو تنګ خو نه یې که نه؟ ستړي خو نه یې؟ ناستړي یې؟ چې څوک ستړي دي هغه لاسونه پورته کوي. ټول دمه یې له خیره سره ما ته به توجه کوئ. ځکه ته زه وایم چې زه لار رالم د هغه میا بړنګوله ورته وایي هغه چې کوم دی د پټخیل نه اخوا بیان مې وکړو د غر سره په یخ کې، او مازدیګر د مانځه نه بعد هغه ځای نه روان شوی یم او راغلی یم په موټر کې، او دلته د موټر نه کوږ شو. نو زه دمه یم او تاسو پیاده راغلي